الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا رسول بعده وهو خاتم النبيين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يغير الاسم القبيح. عزت مندو اللہ جل شانہ فرمائی وما آتاکم الرسول، تاسو ته چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم پس باندې را تک کوي، دا رسول الله مبارک سکی فخذوه ناغه کلکونی سی په هغه عملو کې، وما نهاکم عنه فانتهوا، او د سنه جم دا رسول الله منکی د دینه منع شه. عائشہ رضی اللہ تعالی عنها فرمائی چې رسول الله مبارک په غلط نمونه بدلول. ترمذی شریف حدیث دی. بل حدیث کې راځي، ترمذی شریف را نقل کړی دی چې د ابن عمر رضی الله تعالی عنه لور تبا عاصیه نوم ویل کېده، عاصیه، نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ول جمیله نوم کې هاوده. علماء لیکلي دي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام 120 نمونه د خلکو بدل کړي وو، او د دې په باره کې ګڼ روایات امام ابو داود، امام ابن ماجه، امام بخاری او امام مسلم رحمت الله علیه ذکر کړي دي. بل حدیث کې راځي د ابن عمر رضی الله تعالی عنہ نه روایت ته رسول الله مبارک فرمای احب الاسماء الى الله تعالی عبد الرحمن و عبد الله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای الله تعالی ته ډیر خوښ نمونه عبد الله او عبد الرحمن دي. دا ابو داود شریف دا حدیث را نقل کړی دی. بل حدیث کې راځي د ابي الدرداء رضی الله تعالی عنہ نه روایت ته رسول الله مبارک فرمای چې تاسو ته به د قیامت پر ورځ په خپلو نومونو او ستاسو د پلارانو په نومونو اوازونه کیږي، نو لہذا ښکلي نومونه کېدی. نبی علیه الصلاۃ والسلام موږ ته امر کړی دی چې تاسو ښکلي نومونه ایږدئ خپل اولاد له. او کوم روایاتو کې چې راغلي دي چې د میندو په نومونو سره به د قیامت پر ورځ اواز کیږي، نو دغه روایات باطل دي، ځکه چې امام بخاری رحمت الله علیه په خپل کتاب کې باب قائم کړی دی د دې په باره کې چې د قیامت پر ورځ به هر چاته اوازونه کیږي د پلار په نوم باندې. مفتی اعظم پاکستان محمد شفیع رحمت الله علیه چې د مفتی تقی عثماني صاحب پلار دی، هغه په معرف القرآن جلد نمبر 1 صفحه 123 کې د دې خبرې وضاحت کړی دی. نو لہذا د دې احادیثو نه دا خبره معلومه شوه چې هر مسلمان باندې دا لازم دی چې الله ولا اولاد ورکی چې هغه له داسې نمونه کیدي چې هغه د قرآن او د حدیث سره برابر وي او بامانا وي، ماندار وي، او غلط نمونه نه وي، د کافرانو، د فلمونو او د ډرامو د اکټرانو نمونه نه وي، بلکې ماندار نمونه. علامه شامی رحمت الله علیه فرمایلی دي چې داسې نمونه اخودل چې په هغې کې ذهن غلط معنی ته ځي، دغه نمونه اخودل ناجایز دي. اوس زه تاسو ته هغه نمونه ذکر کوم چې هغه په دې معاشره کې خلکه اږدي خپل اولاد له، او هغه نمونه اخودل ناجایز دي. هغه ولی بخش، پیر بخش، علی بخش، دا درې نومونه اخودل ناجایز دي. وجه د ناجایزتیا دا ده چې ولی بخش معنی ده ولی بخلی، د پیر بخش معنی ده پیر بخلی، د علی بخش معنی ده علی رضی الله تعالی عنہ بخلی، او بخل صرف الله کوي، نو دا نمونه اخودل ناجایز دي. عبد الرسول، عبد النبی، دا نمونه اخودل ناجایز دي، ځکه چې بندگی صرف د الله په کار ده. د عبد الرسول معنی ده د رسول بنده، د عبد النبی معنی ده د نبی بنده، دا نمونه اخودل ناجایز دي. اسلام، دین، ایمان، دا درې نمونه اخودل ناجایز دي، ځکه چې ته چاله اسلام یا دین یا ایمان نوم کېدی، نو بیا خلک هغه چاله چې دا نوم ایښي خلک وایي ایمان وشرمید، اسلام مړ شو او دین پنالت شو،
نو بیا هغه سړي باره کې خلک دا وی او نوم ولتا اسلام او دین خي خلک وته کنزل کوي، نو دا خو دین او اسلام ته کنزل راځي، نو دا نومونه ایښودل حرام دي. بل الهی نوم ایښودل ناجایز دي. د الهی معنی دا زما الله، نو ته چې چاله په پښتو کې نوم کړي زما الله، دا ناجایز دي، نو دغسې الهی نوم هم ناجایز دي. او که څوک دا وایي چې موږ خو الهي نوم دی الله والا، نو په دې باندې خو ډېر عوام هم نه پوهېږي او ډېر خواص هم پرې نه پوهېږي، ټول خلک الهي وایي، الهي نه وایي. نو د دغې وجې نه دا نوم ایښودل حرام دي او ډېره غلطه معنی ده. که چا ایښي دا دې بدل کړي. که فضل الهي وي، رحمت الهي وي، نو بیا صحیح دی، خو الهي او الهي جان وغیره دا ټول نومونه دا ناجایز دي. سبحان الله، رحمان، رحمان الله، دا درې واړه نومونه ناجایز دي ځکه چې دا د الله نومونه دي، نو دا ناجایز دي. دا مفتی شفیع صاحب په معرف القرآن جلد نمبر 1 صفحه 123 کې لیکلي دي. تنزیل نوم ناجایز دی ځکه د تنزیل معنی دا وس پر وس چې په ښکته رواني، د بره نه چې په ښکته په مزه مزه راځي، دا د تنزیل معنی ده. نو قرآن کریم ته الله تنزیل ویلی، خو د قرآن په باره کې د قرآن خو د بره نه راغلی دی. نایله نوم ناجایز دی ځکه چې نایله د بوت نومو او یا د هغې زنانه نومو چې په کعبه کې زنا کړې وه. صنم نوم ایښودل ناجایز دی ځکه چې صنم د بوت نوم دی. او علامه مفتی شفیع رحمت الله علیه لیکلی دی چې نسیم، شمیم، شهناز، نجمه او پروین دا نومونه ایښودل هم ناجایز دي. او حارس نوم ایښودل ناجایز دي ځکه چې حارس د شیطان نوم دی. مفتی ظهورالدین خان صاحب هم په دې باندې بیان کړی دی چې حارس نوم د شیطان دی او دا نوم ایښودل ناجایز دي. ارم نوم ایښودل ناجایز دي ځکه چې ارم د یو غټ کافر نومو. نو دا بعضې نومونه ما ذکر کړه، داسې ډېر نومونه په معاشره کې دي چې هغه څه معنا نه لري او د چا معنا شرک طرف ته ورځي او د چا نه غلطه معنی ته ذهن ځي، نو دا ناجایز دي. دا ما چې کومې خبرې وکړې نو دا په دې کتابونو کې وګورئ. رد المختار جلد نمبر 5 صفحه 248، فتاوی رشیدیه صفحه نمبر 72، نصیحت المسلمین صفحه نمبر 24، کفایت المفتی راہ سنت صفحه 292، مجموع الفتاوا جلد نمبر 3 صفحه 84، مرقات جلد نمبر 9 صفحه 104. په دې کتابونو کې دا د دې خبرې وضاحت شوی دی چې کوم نومونه ایښودل جایز دی او کوم ناجایز دي. لہذا د پیغمبرانو نومونه، د صحابو د تابعینو نومونه او د الله جل شانه نومونو سره عبد، فضل، رحمت، لکه عبد الفتاح، فضل الله، رحمت الله، داسې نومونه ایښودل پکار دي. او کله چې مونږ نوم ږدو نو د یو معتبر او مستند مولا نه مونږ تپوس وکړو چې د خپل بچي له څه نوم کیدو. د هر یو مولا نه هم تپوس مه کوئ ځکه چې ما دې کې ډېر نومونه داسې ذکر کړه چې هغه د مولیانو نومونه دي او دي ناجایزه. نو بس په ټول هر څه باندې خو یو سړی عالم کیدی نشي، نو سم نومونه ایښودل پکار دي. د اسم په خپل مسما باندې اثر وي، د نوم په خپل نوم چې تا چاله کېښودو نو په هغه باندې اثر کوي. الله جل شانه دې موږ ته د صحیح عمل کولو توفیق راکړي.